زمونږ د 18 کالو ځوان د موبایل نه وزګاریږي، د لوپرۍ نه وزګاریږي، په آیسو اخته دی، ځواني ځان له تباه او برباد کړه. مونځ وله ورځي نه سورت فاتحه ته وره نه ورځي ورله. مور پلار یې مونځ نه کوي، خفه نه شي زما په دې بعضې خبرو. مور پلار یې بېل مازی نو بچی به یې څه مونځ وکړي، بچي له به یې څه مونځ ورشي او څه به چې کوم دی په دین پوه شي. دا چې د الله د دین دپاره په تا او په ما پسې خبرې کېږي، دا د پیغمبرانو والا سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل تر کنزل کړي دي، ګزارونه یې پې کړي دي، مشرکانو پې کوم دی د ګټو ګزارونه کړي، ترې زولۍ د کمرو نه راډکه کړي د نبي صلی الله علیه وسلم وینې مبارکې په پڼو کې را بهېدلې دي، په خپل پیزار مبارک کې د طایف خلکو پې کاڼي ورولې دي. خو د الله نبي صلی الله علیه وسلم ورسره بیرته د جهالت برتاو نه دی کړی چې د جاهلانو جواب به جهالت ورکړی دی. هغه د طایف مشهوره قصه تاسو ته معلومه ده چې هغه 3 سردارانو پې دا ټول لوفران د طایف را خوشې کړه د هلکان، او په نبي صلی الله علیه وسلم پورې څو پورې چې دوی نه وستړي شوي، نبي علیه السلام پسې روان دي او کمرې پې ورئ دا ټول بدن یې د وینو نه ډک دی، حتی چې په دې پنډو مبارکو یې دا وینې وبهېدلې، په دې ځمکه پرېوتې. او نبي علیه الصلاة والسلام سره خپل یو صحابي دی زید بن حارثه رضی الله عنه، چې د خدیجه رضی الله عنها غلام و، بیا نبي علیه السلام له ورکړو چې کله ورسره نکاح وکړه او بیا نبي علیه السلام آزاد کړو او زوی ورته ویلی دغه ورسره دی. او بیا په یو ځای کې دمه کوي او ملک الجبال الله را نازلی، د غرونو ملک چې نبي زه الله را لېږلی یم، زه په دې غرونو باندې الله مقرر کړی یم، دې دپاره راغلی یم چې ورشه زما د نبي خواته حاضر شه، که غواړي چې دا د طایف ټول غرونه را یو ځای کړم او دا ټول خلک پکې چکني کړمه، میده میده یې کړمه، په یو ځل به یې تباه کړمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمایل؟ دې ته وګوره وینې ترې روانې دي، زخمي بدن دی د نبي علیه السلام، او په کومه بېعزتۍ راوښکلو، او د الله نبي نه زه د دې خلکو تباهي نه غواړم، زما د الله نه امید دی ردی بچي به الله سم کړي. دا مشرانو نن زما بېعزتي وکړه او دا کوم کشرانو چې کمرې ورولې دا به الله سم کړي، دې ته به الله هدایت وکړي. او همدقسې وشوه چې کله مکه فتح شوه په 8م کال د هجرت، نبي علیه السلام لاړو طایف یې فتح کړو، طایف قلا فتح شوه، او داسې زمري الله د دین اسلام ته هم د دقه طایف نه ورکړه چې کوم په نبي علیه السلام کمرې ورولې وي، چې نن په تاریخ کې ته د هغوی د جهاد کارنامې ګورې حیران به پاتې شي. داسې زمري الله ورکړه. د نبي علیه السلام هغه اوږد سوچ، لنډ سوچ یې نه کو، اوږد سوچ، خټه حوصله. پیغمبرانو کې دا کاري، خلک ورسره جهالت کوي، دوی ورسره د حکمت او د حلم او د بردبارۍ معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه. دا محمد ابن قاسم چې تاسو اورئ دا تاریخ چې 18 کالو ځوان او دا راغی دا سیند باندې حمله وکړه او راجا داهر هندو شکست ورکړه ظالم له، چې هغه زنانه او د عربو بعضې خلک یې قید کړي په دې هندوستان کې. او محمد ابن قاسم رحمت الله علیه راغو د 18 کالو ځوان ته وګوره. زموږ د 18 کالو ځوان د موبایل نه وزګاریږي، د لوپرۍ نه وزګاریږي، په آیسو اخته دی، ځواني ځان له تباه او برباده کړه. مونځ وله ورځي نه سورت فاتحه ته وره نه ورځي ورله. مور پلار یې مونځ نه کوي، خفه نه شي زما په دې بعضې خبرو. مور پلار یې بېل مازی نو بچی به یې څه مونځ وکړي، بچي له به یې څه مونځ ورشي او څه به چې کوم دی په دین پوه شي. نن زموږ بچو ته وګوره، زموږ د دې موجوده نوجوان نسل ته وګوره، یا زموږ هغه تاریخو د اسلافو چې د 18 کالو ځوان د هغه طایف د علاقې دی چې مکې خواته کلی دی، علاقه ده تقریبا 78 کیلومتر کې دی. کوم کسانو چې هلته طایف د سیل کبیر نه قرن المنازل متوي د هغه میقات نه چا عمرې کړي ورته پته لګېږي. د هغه ځای نه د هغه ځای هلک دی او راځي د هندوستان فتح کوي، د هندوستان او ټول دا سند تر ملتانه پورې دا فتح وکړلې. دې وجه نه دې سند ته په تاریخ کې باب الاسلام وایي، د اسلام دروازې کولا وکړه، پرانېستله. د دې نه مخکې بلوچستان مکران پورې صحابه را رسېدلي وو د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې، دا علاقې فتح کړلې. په دې کې تر طایف مجاهدین وګوره او دقه خلک وګوره چې دا نبي علیه السلام فرمایي الله به بچي سم کړي، د هغې کارنامې پکې لږ وګوره حیران به پاتې شي. داسې ځوانان پکې بیا الله پیدا کړو چې موږ ته هم خیر را رسېدلی، زموږ د علاقې فتح کړي هغوی. په دې خطبو سلسله کې موږ د عباد الرحمن هغه صفات ذکر کول د خپل تربیت دپاره، د په هغې کې موږ 2 صفاتو باندې خبره کوله. یو دا چې دوی په ځمکه په عاجزۍ ګرځي، او هغه خویونه او هغه صفتونه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب د تواضع کې د هغې د اختیارولو کوشش کوي. او دغه رنګه بیا بل یو صفت موږ ذکر کړو چې په هغې کې لږه خبره به نن هم د الله په توفیق باندې کوو ان شاء الله تعالی، چې دا هغه کسان دي چې دوی واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، چې کله د دوی سره جاهلان خبرې کوي
نو دی ورته سلام کوي. تیر جمعه درته ما د سلام دو مشهوري معنی وکړي، نور اقوال هم پکې علماء کړي، راجح دا دوه دي. یو دا چې جاهل دوی ته کنزل کوي، رد بدې، سپور استغي، دروغ، بهتان، غیبت او قسمه قسم معامله سره کوي. دی ور سره بیرته په جهالت جواب نه ور کوي، ځکه چې تا د جاهل سره ځان جاهل کوي، خو فرق ختميږي. نو دی ورله جواب ور کوي سلام ان یو معنا دا دی ورته سلام وي، معنا په دلیل ورته خبره کوي چې ګوره ته ګړې وړې وي او زه ته دلیل وایم، روغه خبره کوي. سلام د سلامتی نه دی، معنا روغه صحیح خبره ورته کوي، نصیحت ورته کوي. جاهل انسان. دویمه معنا دا ده قالو سلاما، سلام نه مراد دی سلام د متارکت او د جدای، چې جاهل په خبره نه پوي د مازغه سره مخ خراب او سلام ورته کوي زه په مخ دی ښه. پښتو کې موږ دې شاله زه په مخ دی ښه، دا کار سره کوي. او دا معنا چې کوم دا د سلام د متارکت او د جدای قرآن کریم کې بل ځای کې دا استعمال د سورته قصص 55 آیت کې، ځکه د مکی سورتونو کې د دعوت آداب ذکر دي چې تبه دعوت څنګه کې. او مکه کې نبی علیہ السلام سره مخالفینو، دشمنانو کنځلې به کولې، تهمتونه به لګول، نبی علیہ السلام ته به غلط نمونه اخستل. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تاسو نشي ثابتوله. د نبی علیہ السلام سیرت کو ګوري چې د الله نبی دی د یو کافر د جهالت جواب په جهالت ورکړي، تر دې پورې خپل سکه چاچی ده. ابو لهب سکه ترو کنه، سخت دشمنه، او د دې چې کومه خزه و د ابو لهب ام جمیل دای شدید دشمنه و، او دومره انتهایی به نفرت کو د نبی صلی الله علیه وسلم نه. داسې یو بدبخت خزه و چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا نوم به غلطه خست، دومره په جهالت او شرک. د ډېرې غصې نه به نبی صلی الله علیه وسلم ته محمد نه ویلو صلی الله علیه وسلم، نو دا به وران ویلو، دا مذمم دی، نعوذ بالله من ذلک. محمد معنا دا هغه انسان چې دغه صفاتونه کیږي د کمالاتونو ډک انسان. الله رب العالمین به کې خسته خسته صفات چولې دي، او هم د سیده چې د انسانیت تاریخ وګوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کامل انسان دا بل څوک نه دی تیر شوی. انبیا په انسانانو کې کامل خلق دي، او به په ټولو انبیاو کې زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم الله سردار ګرځولې دی. د الله نبی فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، زه الله رب العالمین د آدم علیه السلام د اولاد سردار ګرځولې. دا خبره په فخر، په غرور، د تکبر د وجه نه کوم، د شکر په تور کومه، ځکه پیغمبر باندې چې الله کوم نعمت وکي پاغه لازمه چې راخکاره کوي به. نو دا خبره چې نبی علیہ السلام موږ ته راخکاره کړي چې زه سردار یم، د فخر او د غرور د پاره نه راخکاره کړي، بلکې د نعمت په تور، لکه مرګري کله کله کین یا خپلوان کین، لکه موږ باندې الله داسې نعمت کړي، دا په دې الله خوشحاليږي. د الله نعمت را یاد کې وخت نسبت وکړي چې ګور الله موږ باندې داسې نعمت کړي، او دا د شکر گزاري غټه سبب دی. د شکر د پاره دا ضروری دی چې د نعمت نسبت به الله تعالی ته کې، داسې بنوي چې زه او ما د قارون او فرعون په شان خبرې بنه کې. نو الغرض مقصد می دا دی چې دی چاچی به نبی علیہ السلام ته نوم مذمم ویل. مذمم معنا هغه انسان چې د بدی ویل په کار دی، نعوذ بالله، په دې کې غلط صفاتونه دي، نعوذ بالله من ذلک. او چې چا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویل چې هغه چاچی خو دې ستا باره کې داسې وي، نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم به بیرته دا نه ویل هغه مشرک، هغه داسې او هغه داسې، دا به نه ویل، بلکې و به خندل، و به ویلي. دی جواب ته د نبی وګوري سونه د پیغمبرانو د خبرې د حکمت نه ډک ویل، هغه زما نوم نه پیژني، زما نوم محمد دی، دا بل څوک یادوي، وي مسلمان خو زما نوم نه دی. الله اکبر. اوس چې کومنګ وینو موږ ور سره سم عمل کړی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی جواب ته ګور څومره د حکمت نه ډک دی. موږ چرته یو مرګ یو ځکه دعوت کوي، خلک راته وران نوم والی، دا پلانین دی او دا داسې دی او داسې، موږ پاغي بړکاویږو. په دې بړکاویدل نه دی پکار، موږ ته د صد وجنه ولی پولی پټي مسله هم د وسره د جهاد لا انجام د وسره کاروبار کې امتثال دي کړی یا موږ نه سلام دي کړی نه، خو موږ قران او حدیث بیان او غیرت کنزل کوي، نو قلاری دی کوي، دا بل اجر دی، دا بیل اجر دی. بده کې چې نیک اعمال دی وکړي، عبادت په دې کې دومره اجر نشته لکه په دعوت کې چې تا باندې مشکلات راځي او خلک تا پسې خبرې کوي او سپور استغي وي، غلط نمونه درته اخلي، غلط نسبتونه درته کوي. په دې کې چې کوم اجر دی دا د پیغمبرانو والا سنت دی، د پیغمبرانو سره دا کار شوی دی. ډیر خلک دی عبادتو کې ډیر تکړه خو دعوت هم نه کوي، نه د الله د دین لپاره بل خپه کوي، نه ځان د چا نه خپه کوي، نه داسې ځان له عبادت کوي که الله ته قبول کړه قبول کړه کنه، نو د دین لپاره غیرت نه دی کړي، کې دې شي چې الله ولا سزا او عذاب هم ورکړي، شاړو د عبادت مې درل نه دی قبول کړي. لکه د بنی اسرائیل د عابد باره کې چې مشهور واقعه ده چې عذاب راتلو اول پکې دا تبا کوي چې د شپې په تهجد ولاړ دی او د ورځې روزي نیسي او ذکرونه
تسبیح لګې در اخستې دي ځکه چې دا ګناونه کیږي او ډېر سره په تندي ګونجه نه راځي دعوت هم نه کوي نه توحید بیانوي نه څوک د شرک نه منې کوي غرض مې دا زما محترم ورونو دا چې د الله د دین دپاره په تا او په ما پسې خبرې کیږي دا د پیغمبرانو والا سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل تر کنزل کړي دي ګزارونه یې پې کړي دي مشرکانو پې کوم دی د ګټو ګزارونه کړي ترې زولۍ د کمرونه راډکه کړي د نبي صلی الله علیه وسلم وینې مبارکې په پڼو کې رابهیدلې دي په خپل پیزار مبارک د طائف خلکو پې کاڼي ورولې دي خو د الله نبي صلی الله علیه وسلم ورسره بیرته د جهالت برتاو نه دی کړی چې د جاهلانو جواب به جهالت ورکړی دی هغه د طائف مشهوره قصه تاسو ته معلومه ده چې هغه درې سردارانو په دا ټول فران د طائف را خوشې کړه د هلکان او په نبی صلی الله علیه وسلم پورې څو پورې چې دوی نه وستړي شوي نبی علیه السلام پسې روان دي او کمرې پې ورئ دا ټول بدن یې د وینو نه ډک دی حتی چې په دې پنډو مبارکو د وینې وبهېدلې په دې ځمکه پرېوتې او نبی علیه الصلاة والسلام سره خپل یو صحابي دی زید بن حارثه رضی الله عنه چا د خدیجه رضی الله عنها غلام او به نبی علیه السلام لور کړو چې کله سره نکاح وکړ او به نبی علیه السلام آزاد کړو او زوی ورته ویلو دغه ور سره دی او به په یوځای کې د مکه یو ملک الجبال الله را نازلی د غرونو ملک چې نبی ز الله را لېږلی ما زه په دې غرونو باندې الله مقرر کړی ما دې دپاره راغلی یم چې ورشه زما د نبي خواته حاضر شه که غواړي چې دا د طایف ټول غرونه را یوځای کړم او دا ټول خلک پکې چکني کړمه میده کړمه په یو ځل به یې تباه کړمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمایل دې ته وګوره وینې ترې روانې دي زخمي بدن دی د نبي علیه السلام او په کومه بېعزتۍ راوښکلو او د الله نبي نه زه د دې خلکو تباهي نه غواړم زما د الله نه امید دی ردی بچي به الله سم کړي دا مشرانو نن زما بېعزتي وکړه او دا کوم کشرانو چې کمرې وورولې دا به الله سم کړي دي ته به الله هدایت وکړي او همدقسې وشوه چې کله مکه فتح شوه په 8 کال د هجرت نبی علیه السلام لاړو طایف هم فتح کړو طایف قلا فتح شوه او داسې زمري الله دی دین اسلام ته د دقه طایف نه ورکړه چې کوم په نبی علیه السلام کمرې ورولې وي چې نن په تاریخ کې ته د هغې د جهاد کارنامې ګورې حیران به پاتې شي داسې زمري الله ورکړه د نبی علیه السلام هغه اوږد سوچ لنډ سوچ یې نه کوو اوږد سوچ خټه حوصله پیغمبرانو کې دا کاري خلک ورسره جهالت کوي دوی ورسره د حکمت او د حلم او د بردبارۍ معامله کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه دا محمد ابن قاسم چې تاسو اورئ دا تاریخ چې 18 کالو ځوان او دا راغی دا سند باندې حمله وکړه او راجا داهر هندو له شکست ورکړه ظالم له چې هغه زنانه او د عربو بعضې خلک یې قید کړي په دې هندوستان کې او محمد ابن قاسم رحمت الله علیه راغو د 18 کالو ځوان ته وګوره زموږ د 18 کالو ځوان د موبایل نه وزګارېږي د لوپرۍ نه وزګارېږي په آیسو اخته دی ځواني ځان له تباه او برباده کړه مونځ وله ورځي نه صورت فاتحه دې واوره نه ورځي ورله مور پلار یې مونځ نه کوي خفه نه شي زما په دې بعضې خبرو مور پلار یې بېل مازی نو بچی به څه مونځ وکړي بچی له به څه مونځ ورشي او څه به چې کوم دی په دین پوه شي نن زموږ بچو ته وګوره او زموږ د دې موجوده نوجوان نسل ته وګوره یا زموږ هغه تاریخو د اسلافو چې د 18 کالو ځوان د هغه طائف د علاقې دی چې مکې خواته کلی دی علاقه ده تقریبا 78 کیلومتر کې دی کوم کسانو چې هلته طائف د سیل کبیر نه قرن المنازل متوي د هغه میقات نه چا عمرې کړي ورته پته لګېږي د هغه ځای نه د هغه ځای هلک دی او راځي د هندوستان فتح کوي د هندوستان ټول دا سند تر ملتانه پورې دا فتح وکړلې دیو جن دې سند ته په تاریخ کې باب الاسلام وي د اسلام دروازې کولا وکړ پرانیستله د دې نه مخکې بلوچستان مکران پورې صحابه را رسېدلي د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې دا علاقې فتح کړلې په دې کې تر طائف مجاهدین وګوره او دقه خلک وګوره چې دا نبی علیه السلام فرمایي الله به بچي سم کی دا غي کارنامې پکې لګو ګوره حیران به پاتې شي داسې ځوانان پکې به الله پیدا کړ چې مونږ ته هم خیر را رسېدلی زموږ د علاقې فتح کړي هغوی غرض مې دا دی زما محترم ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې پوره موږ دپاره د تربیت هغه ټول مواد پراته دي په هره لمحه کې هغه زموږ تربیت کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم د یو مشرک د جهالت جواب په جهالت باندې نه دی ورکړی بلکې په حکمت یې ورکړی نو ما راته ویل سلاما دو معنی دي یو دا چې ته هغه ته روغه خبره وکړي دویم دا سلاما معنا سلام د متارکت چې په خبره نه پوهېږي بیا ورسره بحث مه کوه د سړي سره یو سړی د قرآن نه مني حدیث نه مني خاندي ورپورې د سره ته څه شي باس کې د الله د نبي حدیث نه منل د پیغمبر د رسالت نه انکار دی ډایرک دیو جن ټول علما په دې متفق چې په دې باندې انسان د اسلام نه بار کېږي د په اسلام کې هیڅ برخه نشته
ځکه چې د قرآن تفسیر په خپل عقل کوي، یادي وخت کې چې د انګریزانو کم شاګرد مستشرقینو کې تیر شوی داغه په کتابونه کوي، او کم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل او داغه چې کوم شرح په حدیث کې موجود دا منی نه. نو ته دنه د خیر څه تمه کې چې ته سره باس کې شي باس کې سره دغه رنګ یو سړی د خپل جهالت باندې کلک دی او د شرک او د بدعت خبرې کوي او نه کنه داسې چل او نه تورته قرآن او تورته حدیث او غیر نه مني، نو د سره بحث مکه و د باندې خپل صلاحیتونه ما خرابوه. تیر جمعه ما دغه بازي دغه تاسو ته ویل نقصانات چې دسی انسان سره بحث نقصان دی. امام شافعي رحمت الله علیه قول مې درته تیر جمعه ویلو، وای کما سره زر علما کینی د مناظره او د بحث لپاره په زر علما او غالبه کېګما په بحث زر علما، ولی عالم په اشاره پويږي په لږه خبره پويږي چې اشاره وای بس پوي شو. او که یو جاهل را سره بحث شروع کو، امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي په ما به غالبه کیږي، زه په نشم غالبه کېدل ځکه جاهل زه څنګه پوي کم اپويږي نه په دلیل باندې په خپل خبره پسې نخته دي، نه په قرآن پويږي نه په حدیث پويږي، په خپل خبره پسې نخته دي اب په ما غالبه کیږي. او که زما مخ ته زر علماء راغ زه په غالبه کېږم ځکه چې ما هغه په خبره پويږي، علم دی هغه سره او ما سره علم دی. نو مقصد دا زما محترم ورونو صحابه کرام رضی الله عنهم ګڼ واقعیات دي داسې په دې باب کې چې هغوی د جاهلانو سره څنګه معامله کړې ده. په هغې کې یو واقعه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ده، مشهوره واقعه ده. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مجلس کې به یو کس کېناسته، صحابي حر بن قیس رضی الله عنه، نوجوانو په قرآن کې ډېر ماهر او تاسو ته مخکې ما ویلي چې د عمر رضی الله عنه طریقه به دا وه چې په مجلس کې به ټول علما او د قرآن باندې پوهه کسان چې په احکاماتو به پوهېدل دا به په خپل مجلس مشاورت کې کېنول، کوم به چې علم والو چې څه مسله به راغله هغوی ته به پیش کړه او بیا پې بحث وکړلو، فتوا به جاري شوه، یو فیصله به جاري شو په یو معامله کې، هغې نه بعد بیا هغه حکم نافظ کړلو چې دغه شانته قرآن او حدیث په رڼا کې دا خبره داسې ده. نو په دې کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي، دا واقع عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنهما، ځکه د عبدالله ابن عباس د عمر رضی الله عنه د مجلس مشاورت اهم رکن دی او نوجوان دی. دام تاسو ته مخکې ویلو چې په ده باندې بعضې خلکو اعتراض کړی چې د عبدالله ابن عباس خو وړوکی هلک دی او عمر رضی الله عنه ځان سره مجلس مشاورت کې غټو غټو صحابو سره کېنئ، نو د بعضې مشرانو صحابو زړه له داسې ګیله غوندې راغلی و چې داسې خو زموږ هم زامن شته دی واړه واړه هلکان ادي هم راولي کېدي نه که نه. نو عمر رضی الله عنه پې بیا هغه سوال کړی چې ما ته د اذا جاء نصر الله والفتح د دې څه معنا ده، د دې صورت کې کومه موضوع پرته ده، ظاهري الفاظ خو یې ورتله عربو. نو صحابه کرام چې ظاهري کوم څه پکې ویلې چې د الله مدد به راځي، او دا خو پکې ده دا خبره مکه به فتح کېږي، اذا جاء نصر الله والفتح بالکل ویل دا هم پکې شته، خلک به دین ته ډلې ډلې راځي، ویل دا خبره هم صحیح ده. دغه رنګه نبي علیه السلام ته امر دی په تسبیح په حمد او په استغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان، ویل دا هم پکې ده، صحیح ده، ستاسو جوابونه صحیح دي. خو دې صورت کې یو بله خبره پرته ده، دې ته اسرار القرآن او حکم القرآن وایي چې ظاهر آیت ترجمه تعالی درځي خو هغې کې دننه یو راز پروت دی، هغه چې ته جوور عالم سره نه ناست نه پای ته نه پوهېږي. تاسو ګورئ نه د لوی لوی علما فارغ دي، د مدارسو نه سندونه اخیستي او بیا هم دې دورې تفسیر کې د یو شیخ مخې ته ناست دي. زموږ شیخ عبدالسلام رحمه الله به چې دوره وه په زرګونو علما د مدرسو مدرسینو مفتیان چې فتوی به ورکولې، ولې دا قرآن دغه مخې ته غواړه، ولې هغوی د قرآن په ترجمه نه پوهېدل څه نه، د قرآن کې دننه چې کوم رازونه او حکمتونه او بعضې فواید دي چې هغه په ظاهري ترجمه کې ښکاري نه او پټ دي پکې، چې په هغه کمال دی پوهې کې دا عالمي په قرآن باندې دې ته کمال وایي. نو په دې صورت کې ظاهره کې خو همدغه څه موجود دي چې دا څه د صحابو ویلې. نو چې عمر رضی الله عنه مخ راواړه وایه که نه عبدالله ابن عباس ته وایي ته پکې څه وایې، دا یې دې صحابو ته ښودله چې دا وړوکی هلک دی خو ګورئ ورته اوس زه ځان سره ولې مجلس کې کېنوم. هغه ورته وایي جی وایي دې صورت کې خو د نبي علیه السلام اجل ته اشاره ده، د الله نبي وفات کېږي. الله اکبر. حالانکه دا ټول صورت ته بیا ووایه او شل ځلې ووایه، دې کې نه د مرګ خبره شته او نه د نبي علیه السلام د وفات او د اجل خبره شته، خو دا په دې مضمون کې پټه پرته ده چې مددونه راغله او مکه فتح شوه، د شرک مرکز ته مشرکان جوړ کړی، د ابراهیم علیه السلام د توحید مرکز یې خراب کړی او بیرته د توحید مرکز شو، او نبی علیه السلام هم دې دپاره الله را لېږلی، مقصد د رسالت پوره شو، اوس په نبي علیه السلام دنیا نه ځي، دا پکې پټ دا مضمون پروت و. نو چې دنیا نه ځي نبي بس حمد او دغه رنګه تسبیح او حمد او استغفار زیات وایه چې زما خواله اوس راځي، عبادتونه کوه دا وایه،
عائشه رضی الله عنها فرمایي د دې سورۃ د نزول نه بعد تر مرګ پورې نبی علیہ السلام په سجده کې دا دعا نه د پریخي په دې آیت عمل کو چې فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. نبی علیہ السلام بار سجده کې دا دعا ویله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دا په دې آیتونو عمل موږ لم پکار دا دعا په اهتمام وایو یادې دا نه چې بس دا یو دعا دی یاد کړی سبحان ربي الاعلى هغه وایا خو هغه چې د درې ځله ویله 15 ځله دی ویله به دام وایا نور دی هغه وایا. دې سره په عبادتو کې خوند پیدا کیږي لذت او مزه پیدا کیږي. الغرض مقصد مې دا دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا د عمر رضی الله عنه د مجلس ملګری دی د شورا ځکه دی دا قصه کوي وی قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس. وی عيينة بن حصن د خپل وراره کر راغو چې هغه وراره د عمر رضی الله عنه د مجلس ملګری دی چې حر ابن قيس دی. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. دا ويسوق دي تعارف کوي د دې عيينة ابن حصن دا وراره حر ابن قيس هغه کس دی چې عمر رضی الله عنه په مجلس مشاورت کې ځان ته رانږدې کړو د شورا رکن یې جوړ کړو. او وی وکانه القراء په هغه زمانه کې به قراء عالمانو ته ویل اسی زمونږ د زماني قاری په شان ته بنو چې قاری صاحب دی نو ول د قران ترجمه ورزي او نه په تفسیر پويږي. دا اصطلاحات هم یادول پکار دي د نبی علیہ السلام او د صحابه او د تابعین او د دور د اصطلاحات هم یادول پکار دي. په هغه زمانه کې به چې قاری ویل کې دوه چاته به عالم د قران ته ویلو اقرأهم اعلمهم. قاری په هغه کې هغه چاته ویل کې د چا سره علم د قران. نو د عمر رضی الله عنه طریقه به دا و چې هغه به مجلس د مشاورت کې هغه څوک شامل ول کاغه به بوډاګانو که به ځوانانو کهولا کانوا شبانا که د زوړ عمر او که ځوانان لکانو خو چې قران کې به تکړو احکام باندې به پویو ابي ځان سره مجلس مشاورت کې شامل ول. دا نه چې زمونږ په پارلیمنتونو په اسمبلو کې ناست دي بسم الله الرحمن الرحیم نشي ویل او ویډیوګان اشتله قل هو الله احد نشي ویل سورته اخلاص یو اینا اعطیناک الکوثر سورته یې غم غلط وای او زمونږ پاکستان ټول نه غوډ سینیئر ترین بیرسټر وا نوم به په کندو کې ناراضي سینیئر ترین بیرسټر د پاکستان نوم یې نه اخلم اساس ضرورت نشته نوم د چا ذاتی توهین کو به تور افسوس دا خبره سینیئر ترین او هغه په یو مجلس کې اینا اعطیناک الکوثر وای غلطي وای. الکه مجلس مشاورت د ملک په شورا او په پارلیمنت کې هغه کسان کینه و چې په دین پويږي چې هغه درله د دنیا هم صحیح مشورې درکې او دغه رنګه دینی راهنمایي دی مو کې دا قوم به اله د تباہی نه بچ کېږي. اوس داسې کسان ناست دي چې هغه لګیا دي په اسلام آباد کې د 50 مسجدونو لیست جاری کړی دی چې دا به مونږ ورانو. الکه اسلامي ملک او د مسلمانانو په ملک کې خلک مسجدونه جوړي او کوراني مسلمان حکمران خو مسجدونه جوړي او چې کوم شتي پای کې توسيع کوي نورې خسته کوي. دا به زمنن دا یو خبره وکم په دې باندې به دې موضوع لازم واپس دی واقع ان شاء الله. د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم مسجد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته پاتې شو نو چونکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حکومت ډیر زیات نو تقریبا 2 کال نو توسيع پکې ونشوله بل عمر رضی الله عنه ته وزګارم نشو هغه چې کوم د دروغ د نبوت دعوه کوونکي غوي سره په جګړه مانعين د زکات سره په جګړه ټول د شورش تیر شو د عمر رضی الله عنه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا دور د 2 کال ټول په دې جهادونو په دې شورش او تحریکونو کې تیر شو. هغه د اسامه رضی الله عنه د لخکری تشکیل کړلو په نصاراو پس دا هغه دغه کوله نگرانی نو ټول ټیم په دې کې ولګي د مسجد نبوي توسيع ته وزګار نشو. د مسلمانانو کومرانو دا کرداري چې د عمر رضی الله عنه دور راغو فتح ډیر شوی مدینه کې غنا شو نو عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام مسجد سکړو کلاوي کړو مسلمانانو کمران به مسجدونه کلاوي زیاتای به چې وړو کې غټي به چې لکه خلک دلته ډیر دی ودرګه دا وړو کې دی چې نور هم کولاو مونږ خو علما په خپل ګرځي یو روپۍ 15 روپۍ او 100 روپۍ او 0 روپۍ خلکو نه راغونډي او زمکه پیوالي به جمعهتونه جوړي نو حکومت چاله دلته زمکه علي د جمعات او نه چاله آبادی نه کوي. الکه په خپل باندې مهنت کړي په خپل مهنت منډه ترړي وي د دې علما خو شکریا ادا کا پس په لکونو طلبه په دې مدارسو کې سبق وای په لکونو استادان دوی په روزګار کړي دي مدرسو دا چیرته د مدرسې بند شي او دا ټول استادان د مدرسو نه فارغ شي او به روزګار ته ګرځي په دې ملک کې بستا سهالي دا خو دې مدرسو در نه سنبال کړي دي ډېر خلک هغه معمولی تنخواه باندې گزاره کوي
معمولی تنخواه باندې د مدرسې د استاد څه تنخواه او هغه معمولی خوروا خوري هغه ماشومان او هغه د لګي د پاشټلو کې درل ساتي چې دا ټول ماشومان تا ته در پرې خودل شي د دې بس حالي د موجوده سکولونو سال نه د دې نسل سال کم طرف روان شکریا د دې مدارسو په کار ده چې د علما دومره ماشومان زمونږ سنبال کړي چې هغه لګي دي کانې پینې او د رهایش تنظیم هم کوي قرآن مرتخی او حدیث مرتخی او دغه رنګه د دې امت د تربیت لپاره تیاروه او چې کله نو عمر رضی الله عنه پکې نور څه تبدیلی ونه کړه اما قصاده جمعات د کجورو د سانګو چته او هغه د لرګي ستنی دی ولګولې او بس مسجد خالی دومره که چې پراخه که خالی زمکه ورله سیوا کړه خو چې کله د عثمان رضی الله عنه دور راغو ګور ورته مسلمانانو حکمرانان داسي هغه مالدار او غل الله ډیر مال ورکړو عثمان رضی الله عنه هغه خو په خپل ژوند کې نبی علیہ السلام ورته سوزل ویلی عثمان په دې خپل مال دی جنت وګټلو د جنت زیری واخست کله به کویانه خسته د يهودونو په پیسو او مسلمانانو له مفت وقف کول جاستا شوړی تی وب مفت او کله به یو کار کو د خیر او کله به بل کله به قافلې ثابت هغه به د جهاد د لپاره وقف کولې او کله به دغه رنګ د فقرا او مساکینو د لپاره وقف کولې عثمان رضی الله عنه دور چې کله راغو هغه د مسجد نبوي توسيع وکړه خدا سي وکړه چې اومه مسجد فراخ کړو اومه خيسته کړلو دا بره چې کوم دا چتو د دینه د کجورو سانګ لري کړي ځکه باران بچ کېدنو چت پر اساس کجورو سانګ خو به نه ساري کنه د نبی اسلام زمانه کې هم دا سوا حدیث تاسو ته معلوم دي مونږ بیان کړی دي خاص کر په روزه کې مونږ اخیری عشره کې بیانو دا اعتکاف قصه کو چې نبی اسلام سار منځ کوو په خټو کې سجده ولګول ځکه مسجد بر اساس ده پوزه مبارک او تندې مبارک په خټو کې ککړو نو دا چت عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه لري کو ختم او په دې کې هغه قیمتي د هغه زمانه لرګي ولګو لکه دی وخت چې څنګه دیار دی داسې ولا وتراشلو خسته ولا دا چت پټ کړلو مزیدار مالدار سره الله ورله مال ورکړ دیوالونه ورله پاخه کړو او دا چې کوم ستنې لګېدلې وي د چت د لرګو دای ختم کړلې او دای په حجاره منقوشه باندې جوړ کړل حجاره منقوشه باندې د نقش او نگار کانی دا هغه زمانه اوس کو ټایل دی ټایل نو خو هغه وخت چې کوم خسته کانی بچرته ملاوي ده د دې کوم ځای کې به خامخا تاجران به هغه راوغوخته او هغه کانونه ولې پیلري جوړ کړل رنگین او خسته کانی او په دې دیوالونو کې هغه کانی ولګول او عمر رضی الله عنه په کې دا اضافه یو کړی و چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دور نه عمر رضی الله عنه دور پورې چراغونه نه وي چراغونه سیوا کړ او عثمان رضی الله عنه په کې ورسره د آبادی کلک کړه مضبوطه کړه او هغه زمانه قیمتي کانی راوغوخته هغه نه ولې پیلري جوړ کړي چته په ودرو او دا رنګ خسته کړ بعض صحابه کرام لګ دغه مو کړل مرګري مزاجونه مختلف چیرې د عثمان رضی الله عنه ډیره خرچ وکړه د مسجد نه سجو کړ ډیر نقش او نگارې پکې وکړ ګوره حدیث کې دینه منم راغلی چې مسجد باندې به فخر نه کې کپه دې نیت سو جمعات خسته کوي چې فخر پکې به ګناه ده عثمان رضی الله عنه په فخر نه کو الله یو سړی له مال ورکړ خپل مسجد خسته جوړ دی کینو خو په دې خسته والی به فخر نه کې د قیامت په علاماتو کې دا ده چې د الله نبی فرمایي قیامت علاماتو کې بدای چې خلک به په جمعاتونو فخر کوي راشه کنه او استاسو بس جمعاتي زمنګ مسجد وینه تراش ته خو لګ محراب وینه مړه تی دا میناره خو لګوینه ته خو پای کې لګ پیلر یو ګوره مړه چې تراشي څنګه پیلر موږ جوړ کړی دا خبره چې څوک دا فتنه ده مسجد په دې پیلر ملر نه خسته کیږي او چې محرابونو ډیکوریشن پکې کې او د مینارو ډیکوریشن کې مسجد په عبادت خسته کیږي مسجد د قران او حدیث په بیان خسته کیږي او که ظاهري چاله الله وس ور کړی نو ظاهري عبادت دې خسته کې فخر دی نه کوي دا به په تور فخر یادای نه د دینه من راغلی په حدیث کې د دې تذکری باندې کې غرض می دار زما محترم ورونو نو فخر په نه دی پکړو عثمان رضی الله فخر نه کو خو بس الله مال ور کړی دغه نو بعضی ملګرو ورته چې ولې دا دومره ډیره خرچه وکړله هغه ورته یو حدیث ویلو دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل الجامع الصحیح کې نقل کړی دی ويره ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو ورېدلې یو مشهور حدیث ته تاسو ورېدلې من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه چا چې د الله لپاره مسجد جوړ کړ الله ورله په جنت کې کور جوړي نو عثمان رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نوم دا حدیث اوریدل په بل موقع کې نبی علیہ السلام دې سره یو ټکی سیوا کړو د الله نبی وی فرمایل چې بن الله له بیتا مثله فی الجنه چې څنګه خسته جمعه جوړ کړی دې خسته ورله الله کور بنگلا او محل په آخرت کې ورکی نو ما ځکه بس الله تعالی وسره کړو دا خسته کہانی په کې ولګول مضبوطه آبادی مې وکړه چې ډیر وخت پورې کار وکړي غرض مې داو چې دیندار حکمرانانی هغه د دین مرکزونه سیوا کوي
جوړی ورانه نه چې د هغې د ورانېدو اډرونه جاري کوي، د شرابو پرمټ جاري کوي چې شرابونه د هوټلو کې جایز اجازت ده. ځکه چې دی هوټل کې دلته خو انګریزان شته کوي، د بار ملکونو د انګریزانو د شرابو غم ورسره شته او د مسلمان د سجدې او د عبادت غم ورسره نشته د خپل قوم. ځکه د انګریزان راځي او روس نه راځي او د کفري ملکونو نه کسان راځي، چونکې هوټلو کې شته کوي نو شرابو ته اجت دی، د هغې د شرابو پرمټ ورکوه او د الله کور رانوه چې دا چونکې په دغه کې راغلی نقشه کې دا داسې نعوذ بالله خلکو د قرآن ټکی دی دا نقشه چې بس بدلیږي نه، چې بس ایله بیله پکې دا جومات راځي بل څه پکې نه راځي. دا داسې سړک دی چې بس بیخي چې په دې جومات را نه شي، لکه دا سړک اډو جوړېږي نه په بل طرف یې واړوه که نه. انجینرانو خو ډېر چلونه ورځي، انجینر خو چې غواړي هر څه کولی شي، خو نه مقصد بدل دی. دا مسجدونه پې ښه نه لګېږي، دا ولې په دې لارو په دې غاړو دا مساجد دي. مونږ وایو ګوره کلم چې داسې کارونه کېږي هغه قوم باندې الله عذابونه راولي او ناشنا عذابونه راځي. هغه قوم الله رب العالمین بیا ګوره شدیدترین سزا سره مخامخ کړي. قرآن کې تاسو د ابرهه واقعي نه لښکرې د یمن نه را روانې کې کعبه ورانو راغی، کعبې ته را داخل هم نشه، الله مکې ته هم پرې نه ښوده. وادي محسب ته چې راورسېد الله به مارغان راوالوزول او مارغانو په مخوکه کې به څومره کاڼې او په پنجه کې به څومره کاڼې او هغه به بېچاره خطا کوی نه به الله بم جوړو په هغه زمانه کې تباه و برباد کړي، سره د لښکرو الله تباه کړه. نو داسې کارونه ځان ساتل پکار. غرض دا د عمر رضی الله تعالی عنه هغه سره به علماو په مجلس کې نو دا عیینه ابن حصن دی خپل وراره ته وایي حور ابن قیس ته چې وراره ستا د امیر المؤمنین سره ډېر تعلق دی د عمر رضی الله عنه سره او ته زما وراره یو ګوره د هغه په مجلس شورا کې ناست دی، زما د امیر المؤمنین سره لږ ملاقات وکړه که نه ټیم ترې راله واخله. او هغه زمانه کې به د حکمران سره ملاقات څه ګران نه و. هغه ویل ټیک ده مصروف عمر رضی الله عنه ځکه چې روم او فارس کې جنګونه روان دي او دلته د مدینې حالات هم سنبالوي. خو بیا د ورارۍ ورته ویلې حور ابن قیس چې زما تره دی عیینه ابن حصن تاسو سره ملاقات کول غواړي. هغه ویل بالکل یې راوله ستا تره دی موږ سره ملاقات کوو. نو دا حور ابن قیس رضی الله عنه دا فرمایي وی ما ورله بوتلو عمر رضی الله تعالی عنه ته دا خپل تره مې د ملاقات دپاره وروست، خو چې څنګه زما دا تره ورننوته د یو جهالت کار وکړو. هسې دا واقع دی پورې هم چې جهالت په جواب کې نبی علیه السلام د صحابو له څنګه تربیت ورکړی، یو کس سره جهالت کې هغه سره څنګه معامله کوي. ما ته وایي څه پته وي دا تره مې دونه قمقل دی او داسې کار به کوي بې ادبي به کوي. ځکه چې ته یو مجلس له ورځې د مجلس خو ساده وي که نه، د چا خواله ورځې چا سره ملاقات کې هغه مجلس کې لږې خبرې خو زده کړه چې زه بلته څه وایم او څنګه به ویم. ټیک ته یو خبرې لکه راغلی درخواست هم کوي نو درخواست خلک په ښه لهجه کې کوي که نه. دی وایي چې څنګه راننوتو زما دا تره یو دم یې پې چغه کړه هی ابن الخطاب داسې اواز یې په وکړو. نه دا وایي چې یا امیر المؤمنین محترم جناب فلانې صاحب دا ټکې نه وایي، یو دم هی ابن ای د خطاب بچیا لکه سړی ستا د پلار نو ای د پلاني بچیا دا په تا ښه لګي دا په هېچا ښه نه لګي. نو عمر رضی الله عنه یو دم داسې چغې پې وویله په دې دربار کې هی ابن الخطاب دی خو وګوره د خطاب زویه فوالله ما تعطینا الجزله ته موږ له د سره ډېر مالونه نه راکې چې موږ له ډېر مالونه راکې. اوس د دنیا په دغه پسې راغلی دی مفاداتو پسې. یو دم یې اول نوم په بې ادبۍ واخیسته او دویم یې ډایرکټ د پیسو د مال خبرې شروع کړه. دا مفاد پرسته انساني دغه شانته بې ادبه مي اخلاق هم نه، ځکه ډېر ټول سوچ په دنیا کې تاویږي، دین او د الله رضا دا خبرې خو نه پېژني. دا خبره یې وکړه بیا ورته ویل ولا تحکم فینا بالعدل ته د سره په موږ کې د عدل فیصلې نه کې. الله اکبر. هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې نبي علیه السلام ورته فاروق وایي چې فرق کوي په مابین د حق او باطل کې، فرق کوي په مابین د زیاتی او د عدل کې، چې دا انصاف دی او دا بې انصافي ده. هر څه بیلوي داسې انسان دی. هغه انسان دی چې په مدینه کې قحط راغلی او صحابه وایي خوراک یې په ځان بند کړو، بعضې کورونو کې به چېرته سوچه غوړي وي یا څه به ورله چا راوړو، نه زما عوام وچه ډوډۍ خوري زه به سوچه غوړي خورم. او عام دسترخوان به چې کوم لګېدو عام د بیت المال نه په هغې به چې کومه ډوډۍ پرته وه هغه خلکو سره به یو ځای کېناسته وایي زه به بېله ډوډۍ نه خورم څو پورې چې دا قحط نه لرې شوی ختم شوی زمونږ قوم چې څه خوري هغه به زه خورم. په عامو عوامو په دسترخوان کې به ناست او ډوډۍ به یې خوړله. عمر رضی الله عنه صحابه وایي د مخ د اړوکې راښکاره شو، دا غوښې د مخ ختمه شوه. موږ ویریدو چې امیر المؤمنین دی د باندې خو ډېر بوج دی، دله ښه خوراک پکار دی چې صحت یې برابري. ډېر مینتونه به ورته وکړه، چا به کور کې څه ساتلي و، چا کله به پنیر و یا به چېرته سوچه غوړي و، دله به یې راوړه چې خیر دی دا واخله قحط خو راغلی ته خو لږ ښه خوراک وکوئ. نه 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 چې قحط نه ختم شوی او زما عوامو باندې تکلیف نه ختم شوی دا زه نه کوم دا خوراک. داسې انسان دته ته څنګه وایي چې ته عدل نه کوې؟ غلطه خبره یې وکړه.
نو پدې کې وی فغضب عمر رضی الله عنه حتى هم ان يوقع به. وی پدې خبر عمر رضی الله عنه پقار شو او غصه شلو. جزاک الله خیر. عمر رضی الله عنه غصه شو او اراده وکړه چې دې سړی باندې واقع شي باندې په حمله وکي او له گزار ورکی چې لکه الله باندې د مجلس په ادب نه پويږي او ته ډایرک راځي داسې انداز کې خبرې کې د مجلس خپل ادب کړه. نو یې زر ورته ما ویلې دا حر ابن قیس چې کوم دی ابو دا قیس عبد الله ابن عباس بیانې رضی الله عنه وې دی وراره ورته زر ویلې چې یا امیر المؤمنین ان الله تعالی قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا عمي من الجاهلين. امیر المؤمنین سے الله تعالی په قرآن کریم کې سورہ اعراف اخري رکوګانی دي الله تعالی خپل نبی ته په قرآن کې وایي اے نبی خلکو ته معافي کوه دا معافي خپل خوی وګرځوه خذ العفو وأمر بالعرف خلکو ته نیکی امر کوه واعرض عن الجاهلین او جاهلانو نه مخ واړه او جاهلانو سره ځان مسموه. امیر المؤمنین زما دا ترم جاهل له خیر دی بس خپه نشي. و چې څنګه عبد الله ابن عباس فرمایي څنګه چې ورته دا آیت وویلو عمر رضی الله عنه یو دم یخش. تاسو ته مخکې ما ویلي چې د عمر رضی الله عنه طریقه به دا و چې څومره به مغوسه چې چا به ورته آیت ولوست دا غوسه به ختمېدله. د الله د کتاب ادب کوونکی و ځکه کان وقافا عند کتاب الله تعالی. عمر رضی الله عنه به د الله رب العالمین د کتاب دومره احترام کو د قرآن چې چا به ورته خبره څنګه وکړه د قرآن آیت زر به غلی شي خپل جذبات غوسار سه به ختم شو یخ پخ پش. او دای خلکو هغه اسلم ته ویلي غلام ته چې کوم اسلم د غلامو چې ته د سره څنګه وخت تیرې د امیر المؤمنین خو طبیعت نه سخت سړی دی. ګوره دا بای سړی طبیعت نه خلکو ته سخت کاری خو چې نږدې وسره کېني هغه اصولي سړی او بعضې خلک دې سختۍ ته بد اخلاقي وایي. نه سختی جدا شی دی بد اخلاقي جدا شی. سختی د اصولو په بنیادي بد اخلاقي خو دې ته وایي چې سړی هسې بې سهار وختې کنځلې کوي او ورځې بدې او بس بد حالې جوړ کړی. نه عمر رضی الله عنه کې بد اخلاقي نه وه سختي و په اصولو. ځکه د الله نبی فرمایي واشدهم فی امر الله عمر. عمر رضی الله عنه چې سخت دی د الله په معامله کې سخت دی خپل ذات په معامله کې نه و سخت. نو غلام ته ورچل تور سره څنګه وخت تیرې غوړل د سره موږ ډېر ښایسته وخت تیرو نو دې ډېر غوسه کېږي که نه وایي د غوسې علاج موږ سره شته که نه. امیر المؤمنین صاحب چې غوسه شي بس موږ ورته یو آیت وایو چې څنګه آیت وایو د غوسه ختمه شي د موږ سره دا علاج دی غوسه د ختمه شي. نو غرض مې دا دی زما محترم ورونو چې صحابه کرام رضی الله عنهم د جهالت جواب بیرته چاله په جهالت نه دی ورکړی. جاهل مخې ته راغلی دی بیرته دوی د حلم د حکمت د علم د بردبارۍ برتاو ورسره کړی دی. دا طریقه وه د صحابه کرام رضی الله عنهم. اخري خبره هغه د دې میاشتې مناسبت سره د سفر دا میاشت چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث کې لا سفر ولا عدوى ولا هام ولا طیره. عربو کې دا طریقه وه او زموږ د پښتنو کې موسه پورې ډېر جهالتونه و. محرم کې به واده نه کوو او سفر میاشت به سپیره ګڼله. دا خبرې تاسو چېرته اورېدلي که نه دي اورېدلي وایي سفر میاشت سپیره ده په دې کې واده نه کوي. دا اصل کې د یهودو تحریکونه دي چې په دې امت کې چلیدلي وخت په وخت هغه وهمونه په دوی کې را داخل کړي دي. په اسلام کې دا وهمونه نشته. نه په محرم کې واده ناروا دی او نه محرم د غم میاشت ده او نه دا میاشت چېرته سپیره میاشت ده. دا چا ویلي؟ عربو به هم دا میاشت سپیره ګڼله وایي دا سفره ښه میاشت نه ده. د الله نبی فرمایي نه نه دا عقیده غلطه ده رد یې پرې وکړو د الله نبی. دغه رنګه عربو به یو څیز ته د سپیروالي نسبت کوو کله میاشتو ته کله یو کس به ولید یاره دا کس سپیره دی. د الله نبی دا تصور ختم کړه د سپیروالي عقیدې مه ساتئ چې دا سړی سپیره دی او یاره وایي زه چې دکان کې ناست یم او دا فلانې ګاک چې راشي یا دا فلانې چې زما خوا ته راشي په هغه ورځ زما وایي کار خرابي. هلکه دا خو د هندوانو عقیده ده. دا ته څه بعضې خلکو یاره په ما باندې فلانې رنګ کې کپړه راس نه راځي دا راس ټکې به تاسو ډېر دا را باندې راس نه راځي. دا چا ویلي دي چې حلال او جایز کپړه ده او په شریعت کې د هغې نه منع نه ده راغلې چې هر رنګي د الله نبي فرمایي کل ما شئت والبس ما شئت. څه چې دې خوښوي خوره حلال خوراکونه او څه چې دې خوښوي اغونده ځان نه حرام حلال مه جوړوه چې الله ورته حرام ویل او رسول الله به ورته موږ حرام وایو. ځان نه به دا نه دا جامه په ما ښه نه راځي او دا پلانې په ما ښه نه راځي او یاره وایي چې تور سپی دې مخې ته تېر شي دا چل به کېږي او توره پیشو چې دې مخې ته تېره شي دا چل به کېږي او پته نه لګي سار په کم اړخ را پاسېدلی یم چې نن مې دا ورځ داسې ګډه وډه ده او سترګه چې دې رپېږي دا چل به کېږي او فلانې چل چې مخکې به پکې د بوډیګانو دا خبره هم کوله اوس به هم چېرته د کلو طرف ته دا وهمونه وي چې یاره کارغه په بلۍ باندې اواز وکړي نو دا د شهیدانو روح حلوا غواړي او دغه رنګه د مړو روحونه راغلي هغه څه غواړي. یاره شابه ښځو ته به ویل خپله به حلوا تړه شوی زنانو ته ویل هله شابه حلوا باندې کوي زر کوئ بس حلوا به یې پرې باندې کړله.
دا شي نه دي، دا ټول وهمونه دي. څوک وایي دې ټایم کې به شیشې ته نه ګوري، څوک وایي په دې ورځ به جامې نه وینځي، څوک وایي دې ټایم کې به کور کې جارو نه وایي. دا ټولې غلطې خبرې دي. یاد وساتئ مسلمانانو مضبوطه عقیده وي. دا خو د هندوانو وهمونه دي. دې ټایم کې جارو مه وهه او دې ټایم کې شیشې ته مه ګوره او دا چل مه کوه، دا مه کوه. لکه په حدیث کې تیمانه راغلي، نبي علیه السلام ته کړ، قرآن کې تیمانه راغلي، قرآن او حدیث کې که یو شي نه باندې راغلي دلیل یې پیش کړي چې نه د ځان نه به حلال حرام نه جوړې. دا خو ته داسې ویې لکه نعوذ بالله وایي څوک چې یو شي په باره کې چې دا کار مه کوه ناروا دی، د دې معنا وایي دا نعوذ بالله چې د الله او رسول ناروا کړی دی او حالانکې نه دی ناروا کړی. دا خو د ځان نه ته حلال حرام جوړې. نو دا وهمونه دغه رنګه دا څلوېښتۍ چې دا د حسین رضی الله عنه چهلم دی. نن هم بعضې خلک مناوي چهلم دی. هلکه څلوېښت د حسین رضی الله عنه څو سوه کاله وشو، نن یې چهلم دی. او چهلمونه په کوم ځای کې راغلي؟ اسلام کې چهلم شته؟ دا خو فقه حنفي کې هم شته. در مختار وګوره، رد المحتار وګوره، فتوا علمګیري وګوره، شامل اوچته هغې کې مو دا کار حرام دی که څوک د مړي اوله ورځ مناوي که درېیمه مناوي او خوراکونه پکې پخوي. علامه شامی دا لیکلي فقه حنفي مشهور کتاب دی، دا ټول مفتیان د هغې نه فتوا ورکوي چې خوراکونه په خوشحالو کې پخېږي، په غمونو کې نه پخېږي. چا چې په غمونو کې خوراکونه پاخه کړه د دې خوراک خوړل ناروا دي. دا خو فقه حنفي فتوا ده. او زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د ځان نه به تاسو په دین کې اضافې نه کوئ. نو دا د هندوانو رسمونه دي. دا څلوېښتي ده او چهلم دی او دا یوله هفته ده او دا یوله د جمعې شپه ده د مړي او الوا ورپسې پاخه کوي او دا پاخه کوي. دا نشته په دین کې. په دین باندې لږ صحیح ځان پوه کول پکار دي زما محترم ورونه. او زمونږ دا بعضې خلک چې کوم دی، زه د دې هم ډېر سخت خلاف یم. دا بعضې خلک بعضې وخت موږ نه پکې خفه شي، دا نه یې سارېږي روټۍ ته، هسې یو څوک هم ډېر مجبوره کړي، بس مړه بل چا کړی که نه بل چا دا ډوډۍ پخ کړې، ته خو کښېنه لږ وخوره. مجبورۍ نه ورسره سړی بعضې وخت کې کښېني که نه دا خوړل نه دي په کار. وګوره دغه ځای کې د کور دی، دغه ځای کې د کور دی. روزانه ته کور کې ډوډۍ نه خورې چې ته د مړي ډوډۍ ته ناست یې. ولې ناست یې؟ تا ته چا دا ویلي دي؟ یاره وایي دا خو دې ګاونډ کړی، ګاونډ کړی چا لې کړی ده؟ که د مړي داسې یو رشته دار راغلی چې چېرته د لرې ځای او د مړي کور کې ورله ترتیب نه شي، نو د الله نبي هم فرمایي د مړي کور له تاسو طعام تیار کړئ. نو تیار کړی به نو ما او تعالی دا نه ده په کار چې بس دې ته پرله تر وختي والی ورته ناست. دا نه ده په کار. دې نه ځان ساتل په کار دي. دا عادت پرېږدئ زما ورونو. کور دې شته هلته ځه، خپل طعام په خپل کور کې وخوره. دلته که هغه کس چې بار نه راغلی که میلمه دی کېناست نو ټیک دی. بار نه راغلی دی ناست دی د مړي د کور میلمه دی، غریب اوټلو پسې ګرځي او بل ځای ته به ګرځي. دا د مالت هم یو بېعزتي چې ستا په محله کې دی یو کس کور کې مړی شوی دی او د هغه میلمانه ناستي دي او میلمانې لګیا دی په بل ځای کې ګرځي یا ورله خپله طعام باندې کړی دی. که هغه په غم اخته دي نو په هغه طعامونه مه پخوه، ته یې ورله پوخ کا، خو ته خپل طعام په کور کې دغه کا. یا داسې وکړه چې د خپل کور طعامونه راوړئ نو بیا ټیک د خپلې کاسې ته کښېنه، به ته به یې وخورې، میلمه به هم ځان سره یو کس دوه کښېنې، کور نه به چای راوړي ته به یې وڅښې او دوه درې میلمانه به هم در سره پکې کښېني. نو دا څیزونه په اسلام کې نشته زما محترم ورونه. دا صحیح دین یادول پکار دي، زده کول پکار. دا رسمونه، دا رواجونه، دا بدعات والله دا د دنیا هم یو حرج دی او تکلیف دی او د دین په لحاظ هم پکې اجر نشته بلکې الټا عذاب دی. نو د دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي. الله رب العالمین دې موږ په صحیح دین باندې پوهه کړي. الله رب العالمین دې موږ له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما محترم ورونو، دا ټول امت مسلمه یو وجود دی. دا الله نبی فرمایي د دې مسلمانانو مثال داسې دی لکه یو وجود. په وجود کې چې په یو اندام تکلیفي دا ټول وجود بې ارامه تبی په خوب نه ورځي. که دا د خپې نوک دي چېرته الله مکه زخمي شي نو سترګه دې بې ارامه او خوله دې خپوي، د خندا خبرې نه کوي او خپې دې هسپتال ته او ډاکټر ته منډې وایي او مټ دې کولاویږي انجکشن یې وهي ځان ته چې دا لاندې دا نوک ښه شي د خپې.
دا ټول جسم د یو اندام سره همدردي کوي. د قشان د مسلمانانو غمونه خوشحالي شریک دي. دی وخت کې موږ دا موضوع خو بار بار ویل دا بیا خو چون کې بعضی وخت انسان زین نه خبره وزي او دا بعضی مسلمانان هغه دعاګانې پرې دي نور خو نه شو کولای دعاګانې کولای شو. د غزې د فلسطین مسلمانانو باندې ډېر سخت تکلیف روان دی وخت او لوګه روانه ده لوګه ټول لارې په يهودو باندې کړې دي. دا دعا په کار ده چې الله رب العالمین دا غوي خصوصي مدد وکړي. رب العالمین دې هر قسم تکلیف اوچت کړي او رب العالمین دې د يهودو په مقابل کې مسلمانانو کې غیرت او اتحاد او اتفاق پیدا کړي. او هغه څه ډرامه نه چې هغه 12 ورځو ډرامه ایران وکړه ډرامې دي هغه ډرامې نه د سی علاج لکه افغانستان مسلمانانو چې په افغانستان کې د امریکای او د غیر اتحادیانو کوم علاج وکړو د قص علاج په کار دا نه چې 12 ورځې ډرامې وکړي سم علاج په کار دي مسلمانانو له چې بنیادی علاج د يهودو وکي او دا به کیږي ان شاء الله. سو پورې به دا خبره دا سي روانه ده. الله نبی فرمایي یو وخت به دا سي راځي چې د يهودي له کانه او بوټه پناه نه ورکوي مسلمانان به پس ورزي او کانه او بوټه به واس کې چرشه يهودي زما شاته پټ دي. الله پاک به دا سي وخره ولي چې کانه او بوټه به چغي وي مسلمان راشه زما شاته يهودي پټ دي قتل کده انتقامونه به ان شاء الله خسته کیږي. خو دغه وخت الله ته معلوم دی کلمه اوس دی وخت کې ته دعا پکار ده. زموږ په دې ملک کې ډېری مسلې پریشانې نه دا با جوړ کې پریشانې روانې دي هغه کې چې کوم دي عوام بیا به کور شو دا زموږ مسلمانان رونو خويندې دي په دې ګرمۍ کې په دې تکلیف کې لګي د پخیمو کې پراته دي او په خپل ملک کې لګي دي هغه چې کوم دي بیا متاثرین شو. دغه دعا په کار ده چې الله رب العالمین دغه مسلمانانو خصوصي مدد وکي الله حفاظت وکي او الله رب العالمین زمنګ ملک او ټول عالم اسلام کې الله رب العالمین امن او امان قائم کی. الله سبحانه وتعالى د په هر رنګ کې څه قسمه فتنې دي د فتنې د الله رب العالمین ختمي کی. دغه رنګ چټ چاره ولېګلو بیماران دی دعا ورته غواړي الله رب العالمین ټول بیماران له شفای کامله ورکي. کا هسپتالونو کې کو کورونو کې دي زمونږ هارون بھائی بیګاز خبر شوما چې دا غي نوسه دی بیمار دی هسپتال کې دی هغه لپاره دعا غواړي چې الله رب العالمین شفای کامله ورکي. الله دې روغ صحت ورکي. الله دې خپل والدینو ته نیک او صالح رالوي کی. ټول بیمارانو دې الله روغ صحت ورکي. الله دې په دین صحیح پوهه کی. الله دې عمل توفیق راکي. صفونه